نوی کور نوی ژوند. هی رښتیا وایي چې بده ورځ کې د سکه ورور هم نه پېژني. هره دروازه چې ټکوم بېرته مې په مخ پورې کېږي. هلو، سلام علیکم وروره. ستړی مه شې وروره، په لوی جنجال کې ګیر یم. لاس مې بند دی. له خدای نه کېږي او له تا نه کېږي مرسته را سره وکړه او یو څو پیسې په پور راکړه، بیا به یې بېرته له خیره سره درکوم. ځه پلمې مه کوه، سیده یې راته ووایه چې نه درکوم. جمال خان وروره، څنګه ټلیفون په لاس خوا دې خوا ګرځې؟ خیرت خدای، څوک و څه یې ویل؟ څه ووایم شازي، هر چا ته مې لاس وغځاو او پیسې مې په پور غوښتې، خو ټولو بیرته وشړلم. هېڅوک یوه شان ځپلۍ پور نه راکوي. غوسه کېږه مه وروره، ته ډېره موده له کلي او کوره مسافر وې، د همدې لپاره خلک ته دومره نه پېژني. حوصله وکړه، خدای به له خیره هر څه سم کړي. اورېدلې دې نه دي چې وایي بلا مې په سترګو لیده چې زه یې خوړم. څنګه حوصله وکړم؟ زوی مې د چړو لاندې پروت دی او ته وایې چې حوصله وکړه؟ که په وخت سره تښتونکو ته پیسې ورنکم نو په خپلو لاسونو به خالد تورې کندې ته واچوم. جمال خانه، دا پیسې در سره واخله او د خالد ژوند وژغوره.